ام ان اس او سره د نور مرګرو گرفتاری کې د پیپلز پارټي څه رول دی؟ نو اوس په دې کې زه څه ووایم؟ په دې کې اوس خبره دا ده چې حکومت په ده باندې به هم پریشر و. سر د یو خبره ویل کېږي چې د علي وزیر ام ان ای علي وزیر او سره د نور ملګرو چې کوم نوټیفیکیشن جاری شوی د گرفتاری هغه په 2019 کې جاری شوی او گرفتاری اوس وشوه په 2020 کې. د دې په باره کې ستاسو څه اپډیټس دي؟ اصل کې دا د کابینټ میټینګ په 21 تاریخ د نومبر میاشت 2019 کې هغه د یو خاص کیس متعلق اجازت غوښتو. نو په هغې کې بیا ایډیشنل سیکرټري هم دا ووایي چې یاره دلته کې نور هم دنیا کیسونه راځي پولیس لا. نو په هغې کابینې دا فیصله وکړه چې بھائی موږ هوم سیکرټري ته دا اختیار ورکوو چې هغه داسې کیسونه چې هغه قایموي د حکومت له طرف هر یو کیس دپاره جدا جدا اجازه ضرورت نشته. دې کې د اوسنۍ چې کومه ګرفتاري شوې ده د دې نوټیفیکیشن چا جاری کړو؟ د دې نوټیفیکیشن دیو خط لیکلی و ایس ایس پي اجازت یې غوښته هوم نه هوم والا بیا پروسیکیوټر جنرال نه رایه قانوني اغستې وه هغې نه پس بیا دیو جاری کړی. د ام ان اس او سره د نور مرګرو گرفتاری کې د پیپلز پارټي څه رول دی؟ نو اوس په دې کې زه څه ووایم؟ په دې کې اوس خبره دا ده چې حکومت په ده باندې به هم پریشر و چې بھائی دا تاسو جاری کړئ. حالانکې پکار خو دیو له دا وه چې دا وفاقي حکومت ته ویلی چې بھائی فوج خلاف خبره کړې فوج خو وفاقي اداره ده تاسو وفاقي حکومت دی وکړي. فلحال دا نوټیفیکیشن سند ګورنمنټ جاری کړی؟ او جی دا سند ګورنمنټ جاری کړی. اچھا اوس را روان چې کوم د دوی پیشیانې دي او د دوی چې کوم ضمانت دی د دې په هکله راته څه وایي چې بس په 3 تاریخ ته انشاءالله موږ سره صرف یوازې دا ګراوند نه دی که نه جی نور هم را سره ډېر ګراوندز دي ولې د یو ادارې خلاف خبره کول د ریاست خلاف خبره نه ده. او موږ باندې الزام دی چې یاره موږ د ریاست خلاف بغاوت کړی دی موږ غداري کړې ده. نو د بغاوت دپاره دا چې څوک زه مسلح جدوجہد وکړي. اوس چې دوی باندې کوم الزام لګېدلی هغه کې دوی خپل د دوی وکیل سرکاري وکیل چې کوم دی جج ته څه پیش کوي لکه په کوم پوینټ باندې دوی سره بس هغه دا وایي چې وایي کوم مقدمه کم دفعات پې لګېدلي د دا جرم کړی دی. د دوی سره پروف څه شی ده ویډیو دی یا وایس دی څه شی دیو سره ویډیو ده ویډیو ده هغې کې تقریر هم اواز هم شته. نو هغې کې یو ښه خبره دا شوې ده چې دیو پنجاب فورنزیک لیبارټرۍ ته هغه لېږلی و چې یاره دا ایډیټ شوی خو نه دی. نو هغو چې وکتل نو هغو چې کوم رپورټ ورکړی سرټیفیکیټ نو هغه وایي چې ویډیو ایډیټ خو نه ده البته آډیو دپاره دا ویلي چې بھائی موږ سره ټولز نه وو نو موږ دا نه شو ویلی چې آډیو ایډیټ شوې ده او که نه ده. کو یو پالیسي میټر وي نو بیا خو ظاهره خبره ده تاسو ته پته ده چې دا په دې ملک کې څه نه دي شوي او څه نه کېږي که نه او که نه په میرټ باندې نو انشاءالله زما امید واثق دی چې خدای ته منظور خیر وي نو ضمانت به یې وشي. ډېره مننه سر. تھینک یو سو مچ.